محترمو نن پر ما باندې هغه ورځ ده چې خلک په کومه ورځ باندې خوشحالي کوي، خلک په کومه ورځ باندې نوي کالي اغوندي او خلک و دغه ورځ ته د ډېر وخت انتظار کوي. ما خدای سته چې د قادر لالا، قادر مجرم لالا د هغه سره د ملاقات او هغه ته د نزدېکت ما په وار باندې هڅې کړې دي، خو نه زه تر ده رسېدلی یم او نه زما له ده سره یو څه رابطه سوې ده. خو پرون چې کله زه په چمن کې وم نو ټلیفون راغلی او پر هغه باندې اورنګزیب لیکلی و، لیکن چې خبره مو وسوله اوله واره دا غږ ما واورېدی چې زه قادر مجرم یم. ته یقین وکړه چې زه محفل کې ناست وم د یارانو سره، د ملګرو سره، په ډېر درانه محفل کې ناست وم او زه د قادر مجرم یعنې هغه په احترام کې زه ورته ودرېدم. زه به څنګه نه لرم، زه به په هر صورت باندې د دغه رنګ خلکو په احترام کې ولاړ یم او لاس پر تندي باندې. نو هغه د خوشحالۍ ورځ نن له دې سره زه مخامخ یم او مخامخ او پر څنګ باندې مو د زړه قرار پر زړونو د راج کولو والا عبدالقادر مجرم ناست دی. تر دې مخکې چې وخت ترسي او د قادر مجرم لالا زرین خیالات وځنډېږي، زه د ده په لوري باندې راځم او ښه راغلی ورته وایم. قادر لالا ژوندی اوسې. مننه سر کورم ودان او ستاسې د مینې ډېره مننه چې تاسې ما ته دومره مینه راکړه. بس وخت داسې چې کله انسان کوشش کوي د چا سره د لیدلو هغه نصیب نه وي. بس ما هم دا اراده وه چې نن به له ده سره وینې، سبا به وینې، بل وخت به وینې. او دا وار ما هڅه وکړه چې تا پیدا کړم او له تا سره خبره وکړم. هغه دا د خدای سره مخامخ کړو. قادر لالا د مطلب د یو څه روایتي سوالونه عموما خلک کوي، لیکن زه د روایاتو سخت خلاف یم. خو یو سوال زما د ډېره وخت په ذهن کې و چې مجرمان موږ یو، تا ولې پر ځان ایښی؟ سر ضروري نه دی چې تاسې به مجرمان یاستئ. هر سړی په ځان کې ځان ته چې وګوري ځان ورته معلومېږي، په ګریوان کې چې وګوري هر سړي ته خپل ځان معلوم دی. نو ما چې په خپل ګریوان کې څومره کتلي دي نو ما ته داسې معلومېږي چې زه مجرم یم، هم د دې قام، هم د دې ژبې، هم د دې ولس په مطلب چې کوم زموږ عقل جوړېږي یا کوم زموږ کردار جوړېږي موږ هغه نه دی ادا کړی دلته. نه مو دا معاشرې ته خپل حق ور ادا کړی دی، نه مو دې خپلې ژبې ته ور ادا کړی دی، نه مو دې خپل مذهب ته ور ادا کړی دی. بس هسې خبرې دي چې په نامه باندې دا ګرد شان کوو. خو بس هسې دا له ما زه منل سوي دي او تاسې له ما زه وویل څه زما د زړه خبره خولې له راله که نه ډېر مجرمان چې دي پر هغو باندې کیسونه دي هغه سزا یافته دي، خو نه حکومت مني او نه هغه ځان مني چې زه مجرم یم، بلکې ځان ته خانان هم وایي. ستا لاسونه دواړه نسته، د دې شاته کوم داسې راز دی، کومه حادثه ده چې ته یې له دواړو لاسو بې برخې کړې؟ حادثه په 2001 کې زه په وابډا کې وم. نو په 2001 کې د ټرانسفارمر باندې لګیا وم، کار مه کوئ. هغه ټایم بجلي راغله، بجلي چې راغله نو لینکونه شیان ما نه وو ښکته کړي، کرنټ وولم. نو چې کله بیا هسپتال ته راغلم بیا ډاکټرانو وویل چې دا ستا لاسونه ناکاره دي، په پرې کوو یې نه یې پرې کوو یې نه یې، په دې کې څه وخت ولګېدی. نو کومه خبره چې ډاکټر کولی چې وروره یو لاس اوږې ته ورسېدی او دویم چې تر مړوند لوړ شو نو پرې شو دواړه. ډاکټران وایي دا ناکاره دي. نو هغه بعد بیا مخکې خو د شاعري مخکې هم ما کوله. نو کله چې ورپارېغه شوم نو بس بیا مې راټولېدل شروع کړل. د هغه وخت له 2001 څخه شاعري هم کوله او هغه ما
لیک هم پسې شروع کړي ناولونه باقاعده مطلب نو باقاعده نو هغه ته به شوزګار شو په دې کې ما تقریبا خپل 18 کتابونه چاپ دي په 18 کې 14 ناولونه او څلور شعر ټولګي یو د لنډو کیسو ټولګه او درې ناچاپو کتابونه پراته دي دوه ناولونه او یو شعر ټولګه یو شعر ستاسو مالت مخرالي چې ډېر عجبه یعنی دا له تاسو سره هغه لینک ستاسو ژوند سره دا زموږ خلک چې هغه پر خبرو باندې عمل کوي زموږ خلک د تصدیق خلک نه دي د دا حادثې متعلق ما نورې خبرې اورېدلې دي خو بهرحال نن شکر الحمدلله چې هغه خدشان زما لرې سول لن لمانه سوي شر دی لن لمانه سوي شر دی مورې ما په ټیکري پټ که راپسې یو زورور دی مورې ما په ټیکري پټ که ویرولی یم نکلونو دا اصل شی چې دی هغه ستا د ژوند د پوښتنه مازه کوه ویرولی یم نکلونو د دیوانو ورکه پوري ویرولی یم نکلونو د دیوانو ورکه پوري پر ما سوی به دا سر دی مورې ما په ټیکري پټ که تر دې مخکې چې کوم ستا ژوند او د اوس چې کوم ژوند دی که چېرې داسې یو نظر ته پر واچوې چې دا څه مخکې خالي قادر و هغه ژوند د ژوندیو و که دا ژوند د ژوندیو دغه ژوند د ژوندیو او په هغه ژوند کې زه نه دومره مطمئن وم او نه دومره خوشحاله وم او نه دونې چا قدر را کړی لکه په دې ژوند کې چې را کړی غر به د پشا کمه توان به د پیدا کمه درته کوم تا ژوند امر کوي ته ژوندی یعنی هغه زه دا تر مثال در کوم چې دلته ډېر خلک چې دي هغه په مړینه باندې ژوندي دي حالانکې په سوو کلونه چې دي هغه سوي دي په سوو کلونه سوي دي لیکن هغه ژوندي دي ستا په مرګ باندې زما په خیال الله تعالی تا ته ډېر عمر درکړي داسې خاص اثر په دې نه پرېوځي چې ته به ورځ تر قیامت ژوندی تا خپل ځان ژوندی لالا موږ په خپلو لاسو باندې قبضې هم کوو قتلونه هم کوو مطلب د بل حقوق هم په دغه لاسو باندې راوړو او خورو یې په دغه لاسونه موږ خلکو ته په سوال باندې نیولي دي موږ فکر کوو تا په دغو لاسو باندې تا په دا لاسو باندې خپل ځان امر کړي او قدر لالا ته به تر ډېره پورې ژوندی او موږ ستا ژوند غواړو زموږ یعنی دا لاسونه ګوره دلته چای بل ورکوي دلته خوراک بل ورکوي د دغو لاسو متعلق زما یو بل دا د مچېدو وړ دي لالا دا د مچېدو وړ لاسونه عموما د خلکو ذهن ته راځي چې بای ستا لاسونه ارټیفیشل بیا کار څنګه کوي مطلب لیک څنګه کوي خو ستا هغه د پښو په دغه باندې کمپیوټر دغه موږ کتلي دي چې تا کمپیوټر په خپلو پښو باندې خو دا اوس دلته چای چې دی هغه د لالا درکوئ دا لیک څنګه مطلب لیک خو داسې څلورویشت کتابونو ته مطلب تا دا رسېدلی څلورویشت کتابونه تقریبا زما خپل دي په دې کې به ما 15 به د نورو خلکو غم ما کمپوز کړي دي تقریبا اوس به 50 یا تر شپېتو پورې نوي کتابونه ما په پښو کمپوز کړي دا وجه هم دا وجه ورور دا زما دا لیک وي چې زه یې ودې ته مجبوره کړم زموږ په خوا کې خو یو خو اول پښتو ونه پښتو خو موږ ګرده که زده کړې ده نو له ملي هندارې مې زده کړې ده زموږ بل څوک ونه نه چا راته ویلې ده د پښتو خو هېڅ نه و خو بس هغه د ملي هندارې کور و دا د ګلخان نوري چې موږ پښتنو ته دا رارسېدلې وه موږ بله دغه که چا هم زده کړې ده تقریبا زموږ په خوا کې به دغو زده کړي نو دې خو زه هلته چې به ما په چا باندې شی لیکي چې لاس پرېږدو نو هغه خو به رالی کله بیا ما ته وویل چې ما ته دا راولیکه نو هغه ویلي چې د پښتو باندې خو زه نسم په هغه اردو دغه باندې بیا سر راپرکه خیر اخري ما کوشش وکړي دا لاس خو نو نه و هغه به م قلم وتړی بس هلته به م لیکي په کاغذ باندې هغه نه کېدی په دیوال باندې چې به بورډ و شی و په هغه م لیکای سو په دغه باندې مې نسو کتابچه باندې مې نسو لیکو نو دا ما راسه په دا پښه کې کوشش وکړو چې دا کښې بس دا پښې باندې یو څه وخت تکلیف و بیا څوکه ورسره ښه شو خو یو وخت داسې وسو چې زموږ کلي ته یو پنجابی راغلی د لارو په دا ګازرو په دا شیانو پسې دا زمیندارانو سره دغه نو هغه راغلی پنجابی صحیح
نو هغه ماته وایي چې لالا ये आप कौन सी लिखते हो यार मैं अगले बार जब आऊँगा तो आपके लिए कंप्यूटर ला नो هغه ماته وایي چې امجد په نامه باندې هغه د قرآن حافظ مو نو هغه ماته وایي زه تا د هغه راوړم کمپیوټر راوړم نو بل وار چې رالی کمپیوټر یې راوړي نو چې راوړي وروره ما دې باندې خو زه پوهېږم هم نه نو دا به اوس څنګه کېږي خیر هغه د طریقه راوښو چې دا رنګه دی دا رنګې لګوه او دا رنګه لیکل کېږي او داسې بس څو کاله هغه سره ولد شوم نو اوس بیا د پښتو مسله ده اوس پښتو بیا څنګه پښتو کیبورډ نشته نو پښتو کیبورډ نشته او بیا تا به څه چل 15,000 کلن تاریخ نو په هغې کې بیا امیر لیکوال دی زما زوم هم دی سلیمان خیل امیر لیکوال صحیح هغه بیا په داسې شیانو کې ډېر تېز دی خو هغه ګرځي راګرځي ورور خیر اخر یې د پښتو کیبورډ هم پیدا کړی دی بیا دا هم وایي چې ورور په ورډز کې هم لیکل کېږي په ورډ کې او ورډ بیا خو ډېره ښه شوه موږ به یې پیج ته ولې په پښتو لیکېدله نه نو هغه لیکوال بس دا ترتیب برابر کړي چې برابر یې کوي نو بس دوی لګیا اوس زما شاعري رشان راټولوي ورور لیکي یو کتاب ده ولیکي نو زده هم نه دی نه ده زما خو بس هغه دوی کوشش کوي لګیا دی چې اوس زه دا رنګه کوم دی بس پر لګیا ده بیا انګلیس ښه دی بس په هغې کې بیا کتاب یې کمپوز کړي زما اول کتاب و ماتوزر چې سم یې کوي ورور بیا موږ راړې د یونایټډ پریس باندې مچاپ کړي په 9,500 روپۍ باندې هغه زما اول کتاب چاپ شو بس د دې سره بیا څوکه موږ سره ولاد کیبورډ باندې زم ولاد کار شروع شو بس څوکه رالی تر دا پورې تقریبا اوس په ما 5-8 کتابونه کمپوز کړي د پښتو باندې د وابدا له طرف څخه یو څه پر ملا لاس یا پر سر لاس ایښودل شوي بس په وابدا خو هغه ټایم میډیکل بورډ باندې زه لاړم نو میډیکل بورډ باندې خپل پنشن شی خود راکړي نو هغه وخت زه پنشن راکړي هغه ټایم خو نو بیخي پنشن نه و زما اګر څه 14-15 کال یا 16 کال شو نو هغه پنشن هم چې زما اول وار سټارټینګ پنشن و نو 240 هغه 240 څوکه نن شل سره یو داسې شعر چې ته وایې چې دا تر ګردو بهترینه شعر دی او دا وخت هم ستا په ذهن کې یو 2-3 شعر دي ارشاد یو د ژوند سفر دی په خدای ستړی سو بل مې مات وزر دی په خدای ستړی سو یو هم د یووالي ناره نه اوري یو هم د یووالي نه دا اول شعر بیا ووایه قادر صاحب یو د ژوند سفر دی په خدای ستړی سوم بل مې مات وزر دی په خدای ستړی سوم یو هم د یووالي ناره نه اوري نه اوري لر دی او کبر دی په خدای ستړی سوم ټوله ورځ یې ژغورمه له کاڼو نه غیږ کې مې خپل سر دی په خدای ستړی سوم دغه بل شعر خو یو بیا راته یو د ژوند سفر دی په خدای ستړی سوم او بل مې مات وزر دی په خدای ستړی سوم او تل ورسره ګرځمه په چت مجرم ساری زورور دی په خدای ستړی سوم مجرم لالا اوس ګوره ستا مجرم پر کام باندې خبره کول د وخت ضایع کول دي د کام پر کردار باندې خبره کول وخت ضایع کول دي په کام کې داسې څوک موږ نه لرو چې موږ دغه سندرې ووایو دا یو اټل حقیقت دی و دې ګوډ شل او مفلوجه قوم ته کوم پیغام لري کام د خو زما هر وخت دا پیغامي چې له خلکو سره مینه وکړي د خدمت وکړي په هر حواله چې څوک یې په لیکي کولی سي څوک د کام د چا مرسته کولی سي څوک په هر حواله چې څوک چاته ګټه رسولی سي
بس دا زما پیغام دی هر سړی د تر خپله وسه خپل کار کوي. عبدالقادر مجرم لالا د وخت د راکولو یو نړۍ مننه ستا قربان سم او زه غواړم چې په اخر کې ستا دا ستر لاسونه یې ور بیا مچ کړم. نه